ګټې او زیانونه واده په وجود کې دا بدلونونه راولي. سلام، وخت مو بخیر. د پښتو پلس چینل ته ښه راغلاست. هیلهمند یم جوړ روغ او صحتمند اوسئ. دا ویدیو تر پایله وګورئ. د واده په اړه به مو په خپلو کلو او شاوخوا کې زیاتې ټوکې اورېدلې وي. څوک واده کړو ته وایي ملا دې کوپه شوه، هغسې فزیکي کار او ورزشي نشي کولی او داسې نورې خبرې. خو واده له هر ډول خوب بدو تبصرو سره بیا هم ټول خلک کوي او باید یې هم وکړي، ځکه د ژوند یوه مهمه برخه ده. دلته به هغه بدلونونو ته اشاره وکړو چې له واده وروسته د انسان په وجود کې رامنځته کیږي. رواني فشارونه مو کموي. دا بدلون یو مثبت بدلون دی. له واده مخکې به تر هر څه ډیر خپله واده ته په تشویش کې یاست. کله به د مراسمو، کله د لګښتونو، کله څه او کله څه په اړه به اندېښنه کوئ. خو واده نه وروسته به دا ډېرې اندېښنې حل او ورنه به بېغمه شئ. له واده وروسته ممکن دا فشارونه په نورو بڼو ستاسې پر ذهن او روان موجود وي، خو هغسې به نه وي لکه پخوا چې و. ژوند به مو منظم شي. واده نه مخکې تر ډېر خلک بې نظمه او منحصر په خپل طبیعي ژوند کوي، خو واده نه پس مجبوریږي چې تر پخوا منظم او با مسعولیته شي. منظمېدو سره ستاسې ژوند بهتره کیږي. کارونه، اړیکې او نور مسعولیتونو ته په رسیدګي کې مو توازن او تعادل منځته راځي. مثلا خوراک، څښاک، ویده کېدل، پاڅېدل، ګرځېدل او د کورنۍ او خپلوانو پر وړاندې د مسعولیتونو په پیژندلو او عملي کولو کې فعالېږئ. لټي او د وزن زیاتوالی. د واده ګټې مو یادې کړئ. ګورئ، واده بې تاوانه هم نه دی. لټکوي مو، وزن مو زیاتوي او دا د واده ټولو نه لوی او سراسري عیبونه دي. له واده وروسته لږ خلک به وي چې خپل ایډیال وزن ساتلی شي. د مسؤلیتونو زیاتوالی سبب کیږي چې کلب او ورزش ته سمه رسیدګي ونه شي کړی. خو که د اندام او وزن کنټرول چاته لومړیتوب وي، هغوی ورزش ته له واده پس هم په منظم ډول دوام ورکولی شي. د ژوند پریکړه مو بدلیږي. په مجردي کې به پریکړو ته خلاص لاس لرئ، خو واده نه پس تاسې د ژوند دایره لویږي. واده لرونکي مجبور دي چې په پریکړو کې د ګډ ژوند مسئلې له پامه ونه غورځوي. دوی به په هر لحاظ د خپلې میرمنې، خاوند، اولادونه، خسرګنۍ او نورو ښېښانو خیال ساتي او په پریکړو کې به یې خامخا دوی څه زیات او کم رول ولري. نو که واده کوئ، وار له مخې دا مسئلې له پامه مه غورځوئ. مننه کوم چې د دې د موږ سره یو ځای واست. که غواړئ نورې ښې او معلوماتي ویډیوګانې زموږ له چینل څخه وګورئ، نو هیله ده چې پښتو پلس چینل سبسکرایب، زنګوله بټن ووهئ او خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه کوم. ښه وخت ولرئ.